کم خوا دی دغه ته ځم رنګ روډ خواله راځه کېنه ولې تا سره کرایه نه وه ولې ته ولې دغه له اشارې ورکې ته خو تشو لوډو له اشارې ورکې چې انسان له نه ورکې دغه دیاړي مې لږه کمه کړې څه دیاړي کې ته میروس کې نن دې کمه کړې ده څومره دې کړې نور کله دغه کومه 1000 روپۍ نن مې 200 نو تاسو یې راشه نن پکې دا بچت کا داسې فری لاړ شه مایل 100 روپۍ دی بس 100 روپۍ ټیکټ سره همداسې به لاړ پیدل تلې نو روژه دې وکړه نه کوجرې ده روژه مې روژه کې ته دونه پیدل ځې ځان نه کړو ورکې بس ټیک دی او د کوم ځای د دې رنګ روډ نه خو هغه دغه څه دی پېټرول پمپ نو پلار دې نشته پلار مې شته دی نو سبا هغه ګټي څه ته ګټه نو ځان باندې دومره سخته څه لګېږي چې ته پیدل ځې هغه دغه دی هغه نظر نه لږ کمزوری دی نو په دې وجه کار نه کوي کار صرف ته کوې کور ته ساتې کور کې ورته لاله یې که نه نو دا خو چې اوس ته را پته ولګي چې لاله چې کوم دی نو د کرایې د وجې پیدل راځي چې کرایې باندې پیسې نه ورکوم نو دا خو به بیا ډېر خفه یې چې زموږ لاله دونه سختې تېروي کور ته چې زه روژه ماتي له ساخت دی په لاره که نه نه بس کور یې تیار کړي نه تاسو چې ته چا بېبې راته چې داسې فرمایش نه دی کړی چې بچې نن راځئ نن دا وروړه وایي سامان راوړه زه ورته وایم 1000 روپۍ په هغې کې به زه څه راوړم بهیله به دونه پې اوس چې وړمله به پې وشي ورسه نن به یو کار کې خوښه دی را نن به بېبې ته یو داسې کار به کوي ته یو ورور مې مخې له راغلی وه او ویې چې ته روزانه د بېبې خبره نه منې نن به داسې کار وکړې چې دا 500 روپۍ راله وی راکړو چې په دې باندې به نن بېبې له روژه ماتې یوسئ الله دې خوشحاله الله دې له ډېره تېره درکړي الله دې مالداره کړه الله دې نجور نصیب کړي امین په دې باندې به اوس هر څه یوسې دې باندې به ځان له دغه وکړو پیزار میزار ورته وایي پیزار روپۍ دی پیزار دې نه دي اخیستې په دغه دی دا پیزار شوې دا 500 روپۍ دی بیا د بېبې د روژه ماتې شوې الله دې له ډېره تېره درکړي الله دې خوشحاله کړه الله دې له یو قد ودرې اوس به ټیک شي ځن چې لاړ شي بېبې خو به خوشحاله وي که نه داسې به خوشحاله وي چې څه ورته ویلی نه شم او ته زه به ډېر زیات به خوشحاله یم ډېر به خوشحاله دا زما 10 ورځو دیاړۍ شوله 10 ورځې زه روژه په خپله کار تلم راتلم به د 10 ورځو پیسې خو ته ملو شوې که نه ورپسې د 10 ورځو دا شل دا 10 روپۍ الله دې له ډېره تېره درکړي زما د کمزوري ترونه مدد کړي الله دې له ډېره تېره درکړي الله دې خوشحاله کړه الله دې چارې مه پاروه اوس به داسې کار وکړې چې د دې نه څنګه کوشې دا ستا د کرایې پیسې شوې پیدل به بالکل نه ځې دا 100 روپۍ ستا د کرایه شوې ځان ته به رکشه ودرې خوشحالی کور ته لاړ شوې بېبې له ښه ګرم روژه ماتې یوسه ټیک شو اوس ماته اجازت دی دا رانه څوک پټې نه کړي څوک یې رانه پټې نه کړي خبر وره چاته خو پته نشته چې ما تاله پیسې درکړې که نه پټې جیب کې کېده او بس رکشې ته وخېږه چې چاته چې ته چاته نه وې چاته بس مې بدلېږي چې د سره پیسې دي بالکل ټیک شو که نه دا خبره هم دې صحیح ده داسې نه ویم چې څوک رانه غله مې نه راباندې دغه شي چې کور ته راپسې غلی در نه شي نه که نه نو دې باندې ډارېک ځان له کپړې پیزار بېبې له ورسه روژه مات تېر څه پیو کا صحیح ده السلام علیکم حالات ښه دي کیش پیژنې نه کنه نه ته کوم ځای زه جوشکه ما څه کې څه ته ناست یې دا دیاري شته نه مور مې غریبه بیماره ده کور کې ده ګوره اوس قسمت ته ګوره ته دیاړی که ناست یې او زه هم دې له روت یم
ها. دلته کې را د پلار وي یره وي دا خښتې دلته کې بې ځایه پرتې دي وي څوک وګوره چې دا به روخېږي نو زه غرو ته ما راشوي په دې روډ کسان ناستي خو ما کسان ونه لیدله ولې نه زه به له انشاءالله که ښکلی کار کوم او دا چا وشتو دغه دی وشتو چا دا ما دا واغسته وه دا به کېښود جیب کې مې کېښودو ها دا دې ولې کېښوده جیب کې ها؟ څه لپاره دا وشتو چا وشتو وه ګناه ده پکې چې او که نه دا سورو. الله طرف دی او که نه 100 روپۍ به رانه اخلې دیاړي څومره ده نن سبا ها دیاړي څومره ده 10 روپۍ ده دا دې لاسې بس لاړم ته نه ده لاړم نه ستا پیسې ولې زیاتې ولې ها پیسې دې زیاتې وي که نه ها 800 روپۍ ده 800 روپۍ ولې نه زه ته یو خبر وکړم ها. دا 800 روپۍ چې تاسو یوسې په دې بسه کې زه سبا مور مې پر کومه موله به ورکې وا ټولې به موله ورکې او که نه ولې نه نو ځان سره به پکې څه پرېږدې ها 2 روپۍ ځان ته 200 به ځان ته پرېږدې واو. خو چې دا تاسو په دې نه دا 15,000 درکم بیا پکې ځان ته څومره پرېږدې بېبي ته به څو ورکې 2 روپۍ هغه 2 روپۍ ځان ډالم 100 روپۍ به تالې 4,000 بېبي له ورکې ها او چې داسې کار کوم چې 15,000 نور هم درکم بیا پکې ځان ته څومره پرېږدې 2000 8,000 بېبي له ورکې نه پوری به خیر ورکوم نه ټولې ورکې وا روژه ده ها داسې کار وکړه ها چې داسې شوه خښتې مخکې نشته صحیح دی داسې شوه چې تا مال خښتې وخېجولې هی دغه سامان دغه بیلچې میلچې دې راواخله هی کور ته لاړ شه او بېبې ته وایي داسې مزدوري مې کړې ده که نه انشاءالله Mm-hmm.